Assalamu alaikum dear friends, hope to be fine, healthy and doing well. This is e-education Afghanistan and I am Mansoor Wahdat, an English teacher in e-education Afghanistan. ملګرو یو ځل بیا تاسې ښه راغلاست. د انګلیسي ژبې اسانه زده کړه د منصور وحدت زه تاسو ته د e-education افغانستان له ادرس نه د انګلیسي اسانه زده کړې څلورم درس باندې کوم. لکه څنګه چې موږ بحث شروع کړی وو، موږ په لیټر باندې بحث کوو او دغه د لیټر بحث دې ته رسېدلی و چې موږ په کنسوننټس باندې بحث کوو. د کنسوننټس کې موږ بعضې لیټرز د هغوی د استعمال ځایونه، د هغوی دغه توپیر چې بعضو ځایو کې څه ډول تلفظ کېږي، بعضو ځایو کې تلفظ کېږي که نه تلفظ کېږي، همدغه مو لوستي وو. راځو اوس سلسله کې ته رسېدلې ده. د لیټر کې لکه څنګه چې تاسې پوهېږئ کې د کنسوننټ لیټر څخه یو لیټر دی. دغه کې چې دی عموما د کاف تلفظ کوي، یعنې هر کله چې تاسې په جمله کې ګورئ تاسو به داسې تلفظ کوئ لکه کاف. فار ایگزامپل مثال په ډول موږ وایو کینګ. لک دغه کینګ ته وګورئ، دغه کې راغلی دی. هر کله چې کې تاسو ولیدو نور ګورئ انګ، مګر دغه کې دا لامل شوی چې موږ دلته څنګه تلفظ وکړو، د ک غوندې تلفظ وکړو. نو د کې له وجې نه دغه کینګ نه څنګه جوړ شوی دی، انګ نه کینګ جوړ شوی دی. همدارنګه موږ ویلی شو چې کیک. لک K. There are two K's in this word. Both are pronounced like cup. دویم یو خو دغه تلفظ دی نه چې کې به د کاپ غوندې تلفظ کېږي. بل داسې ده چې بعضې وخت کې داسې راځي چې کې د کلمو په پیل کې راشي او تلفظ نشي. هغه کوم وخت کې راځي؟ هغه وخت کې کله که د کلمو په پیل کې راشي او دغه د کې څخه وروسته د ان تورې راشي، دغه وخت کې خپل اواز له لاسه ورکوي او همدغه وخت کې سایلنټ منل کېږي. مثلا نو. لک کې ته وګورئ د کلمو په پیل کې د یوې کلمې په پیل کې راغلی، وروسته ته څه راغلی دی؟ ان راغلی. نو دغه کې خپل تلفظ څنګه کړی دی؟ د لاسه یې ورکړی دی. فار ایگزامپل نایف. لکه مثلا نایف. نو په ټوله کې ویلی شو کې دوه ډوله تلفظ لري، یو د کاپ یو داسې تلفظ دی چې هغه تلفظ ونه شي لرلی، دوه ډوله د استعمال ځای لري. هغه اول په هغه صورت کې هر ځای کې چې کله یعنې کې راشي هغه څرنګه تلفظ کېږي، د کاپ غوندې تلفظ کېږي. مګر کله که دغه کې په یوه کلمه کې د ان څخه د مخه راشي او دغه د کلمې پیلي، په دغه وخت کې څنګه کې سایلنټ کېږي. راځو ال ته. ال تورې دا د لام تلفظ ورکوي، یعنې کله چې تاسو دغه ال تورې ګورئ په کلمه کې دا تاسو به څرنګه تلفظ کوئ لکه د لام غوندې. فار ایگزامپل موږ وایو ټال. فار ایگزامپل موږ وایو لینګویج. وګورئ دلته ټال کې دغه وروستنی ال د ال غوندې تلفظ کېږي او ال کې دغه د کلمې په پیل کې چې ال راغلی دا د لام غوندې تلفظ کېږي. ما تاسو ته مخکې دا دوري کړې وه چې کله دوه کنسوننټ راځي پرته له سی نه داسې تلفظ کېږي دا لکه چې یو کنسوننټ راغلی. مثلا دوه ځل ام راغلی دی، دا داسې تلفظ کېږي لکه چې یو ام راغلی. مثلا پروګرامینګ. This is not programming, it is programming. There tall, it is not tallal, it is tall. دوه کنسوننټ لیټرز پرته له سی نه چې هغه بعضو ځایو کې بیا فرق کوي. دغه چې کله سره یو ځای راشي داسې تلفظ کېږي لکه چې یو راغلی اوسي. همدارنګه لینګویج کې تاسو ګورئ دا ال د څه رقم تلفظ کېږي؟ د لام غوندې تلفظ کېږي. بعضې وخت کې داسې چې په بېقاعده ډول سره داسې راځي چې دغه ال تلفظ نه کړی شي. څنګه شي؟ ال تلفظ نه کړی شي. لکه مثلا واک. مثلا ټاک. لکه واک او ټاک کې تاسو ګورئ دغه وخت کې ال ګورئ واک کې هم د ال څخه د مخه د کې څخه د مخه ال راغلی دی، ټاک کې هم د کې څخه د مخه ال راغلی دی، دواړو کې نه دی تلفظ شوی. دغه کومه خاصه قاعده نه لري، مګر که اکثریت ته فکر وکړو زیات وخت کله چې دغه ال د کلمو په پای کې په داسې حال کې چې دغه کلمه فعل واوسي لکه ټاک خبرې کول، واک مزل کول، دا دواړه فعلونه دي، په دغه وخت کې ال سایلنټ ګڼل کېږي. مګر بعضې وخت کې تاسو وګورئ مثلا زه وایم ملک وګورئ همدغه ډول جوړښت دی. دلته هم مخکې واو ال راغلی، دلته هم راغلی، دلته هم پسې کې او کې نه مخکې ال راغلی، دلته هم څنګه دی دغه انوایرمنټ چې دی دواړه سیم دی، مګر دا ناون دی او دا څنګه دی ورب دی. دغه وخت کې دا تلفظ کېږي ال او دغه نه تلفظ کېږي. نو اکثره وخت په ناونز کې ال د لام غوندې تلفظ کېږي په دغه شانته کنټکسټ کې، او په ورب کې څنګه کېږي نه تلفظ کېږي. بل لیټر موږ سره ام دی. ام همیش چې تاسو ګورئ دا به څه معنا ورکوي؟ دا به د میم معنا ورکوي. څه ورکوي؟ میم تلفظ کوي. یعنې کله تاسو ام ګورئ د میم غوندې به تلفظ کېږي. مثلا مادر تاسو ګورئ ام. فار ایگزامپل مام. دلته وګورئ دغه ام څنګه تلفظ شوی؟ You can pronounce like
In mother, the first letter is M, so therefore we say mother. If we omit that, there is other. So because of M, we say mother. Mom, in the beginning of the sentence, the beginning of the word, and at the end of the word. Second, daga M, like a masalan double M rashi, like a programming. Sanga? Programming. Padaga waqt ki hum daga M the sara kam wandi talaffuz kigi. For example, like there is one M in the word. The fourth letter that we are going to discuss today is N. N توره دا یو consonant letter دی، یعنی د consonant د بغږه تورو څخه له ډلې څخه یو توری دی چې دغه د نون تلفظ کوي، یعنی کله کلمو کې راغلی د نون غوندې موږ تلفظ کولی شو. For example, night. Look, there is N, night. For example, noon. This is at the beginning, this is at the end of the word. So in both places, in both positions, you can pronounce it like noon, like n. همدارنګه بعض یو د کلمو په پای کې دغه ام که چیرته داسې کلمه راغلی دلته ام راغلی ام پسې ان راغلی په دغه وخت کې ان څنګه کیږي؟ نه تلفظ کیږي. یعنی د کلمو په پای کې د ام څخه وروسته د ان کلمه راتلل دغه وخت کې دا ام څنګه کیږي؟ دا ان نه تلفظ کیږي. مثلا لکه څه شی، فار ایگزامپل وی سے condemn. Look, condemn, in this word there is M and after M there is N, but it is not pronounced. Look, condemn, delete that condemn, but we bring that according to laws and rules. کله چې کلمو په پیل په منځ او په پای کې راځي همیشه لپاره دا د نون تلفظ ورکوي، مګر بعضې وخت کې دا د ام څخه وروسته د نون تلفظ ورکوي. پی دا د پی تلفظ ورکوي. ګورئ یو دا فی د پښتو کې یو دا پی ده، اف د دغه پی لپاره کاریږي او پی د دغه فی لپاره کاریږي. پی فار ایگزامپل physic. There is physic. ګورئ دغه بیل دغه سره فرق لري. فار ایگزامپل موږ وایو پارټ سره کوم تلفظ کیږي؟ پارټ کلک تلفظ کیږي. همدارنګه دغه پی بعضې وخت کې داسې راځي چې دغه نه وروسته د اس کلمه راشي، د اس توری راشي د کلمو په پیل کې، دغه وخت کې پی خپل اواز له لاسه ورکوي. مثلا psychology. Look, there is P, then there is S. So P is deleted and we are saying psychology. که چیرته بیا د پی څخه وروسته دغه د اچ توری راغلی دغه وخت کې دا بیا داسې تلفظ کیږي. فار ایگزامپل it is written like physic. د فی غوندې بیا تلفظ کیږي. او که د اچ توری دغه څخه وروسته نه راغلی بیا سره هم په خپل حال لکه پی تلفظ کیږي. کیو توری دا د کاف تلفظ کوي، یعنی sometimes we use it as a قاب in English language, but there is no قاب. For example, we say قاری صاحب. We can write قاری صاحب by Q, but we can't pronounce like قاب. موږ د قاری صاحب کې لیکو په کیو یې لیکو، مګر د کیو د قاب غوندې تلفظ کوو نه. عموم کې موږ چې کله په انګلیسي کې تلفظ کوو دغه کیو به څرنګه تلفظ کوو؟ د کاف غوندې تلفظ کوو. فار ایگزامپل queen. فار ایگزامپل quick. queen, quick. فار ایگزامپل unique. د جملې په پیل کې یا جملې په منځ کې یا د جملې په پای کې په ټولو ځایونو کې دغه کیو د سره هم تلفظ کیږي، د کاف غوندې تلفظ کیږي. یوزولي زیات وخت دغه کیو داسې راځي چې د کیو نه به وروسته د یو توری راځي. یعنی most of the time they are coming like a pair. د یو جوړې په ډول باندې راځي. آر چې دی دا د ری تلفظ کیږي، یعنی چې کله تاسو آر ګورئ د ری غوندې به تلفظ کوئ. فار ایگزامپل religion. آر وګورئ ری. فار ایگزامپل rare. This they both are R's. They are pronounced like ra there. نو هر کله چې تاسو په کلمو یا جملو کې آر ګورئ تاسو به د ری غوندې تلفظ کوئ. همدارنګه اس ته راځو. اس هم بېغږه توری دی چې د سین غوندې تلفظ کیږي، یعنی security. Look, there is S. It is pronounced like seen. For example, some. لکه سم. نو همدغه شان د ډېر مثالونه د تاسو دي کولی شئ تاسو دغه اس د سره داسې تلفظ کوئ لکه د سین. مګر بعضې وخت کې فار پلرلایزیشن sometimes موږ داسې راولو لکه colleagues. دغه اس د زد غوندې تلفظ کیږي، یعنی بعضې وخت کې اس داسې راځي چې د پروننسیشن لپاره د پلرلایزیشن لپاره راځي، یعنی د یو چی د جمع لپاره بعضې وخت کې بیا دغه د اس غوندې نه د زی غوندې تلفظ کیږي. زه دویمه برخې ته. There are 5 words
you have to learn and memorize them. Follow me. Clock, clock, cup, cup, plate, plate, fun, fun, rubber, rubber. Clock, cup, plate, fun, rubber. Clock, cup, plate, fun, rubber. Clock manada सात. One is watch and one is clock. یو ته watch وای بل ته clock وای. watch هغه ساعت ته وای هغه چې په لاس باندې کیږي. And clock is called for that which can be hanged on the wall. هغه ساعت چې په دیوال باندې ځړول کیږي هغه ته څه وای؟ clock وای. cup معنا د پیاله. For example, this is a cup. دا یو پیاله ده. I have a cup. زه یو پیاله لرم. پیاله لرم. These are cups. دا پیالې دي. plate معنا د پلیټ. څه معنا ده؟ پلیټ یا قاب ورته ویل شو. For example, we say that these are plates. دا څنګه دي؟ قابونه دي. I want to buy a plate. زه غواړم چې یو قاب واخلم. fun معنا د پکه. fun څه معنا؟ پکه. One is the fun which can be used by hand. One is the fun that is electrical. It is called to electrical fun. Mostly when it is selling fun. زیاتره هغه برقي فکو لپاره کارېږي کوم چې تی اوسي. ځمکني ته هم کارېږي مګر mostly it is called to the selling ones. For example, this is a fun and those are funs. I have a fun. Switch on the fun and switch off the fun. Rubber itself it is called to rubber. دا rubber بخپل rubber ته وایي مګر عموما هغه څه چې خط پای کوي هغه ته څه وایي؟ rubber وایي. It is pencil pack. موږ ساده اصطلاح باندې ورته پنسل پاک ویلی شو مګر که د قلم ختم پاک کړی شي هغه ته هم څه شی وایي؟ ربر ورته وایي. So rubber معنا پنسل پاک. Coming to another sentences. The last part is are sentences. Goodbye. Follow me. Goodbye. See you soon. See you soon. See you tomorrow. See you tomorrow. Good midnight. Good midnight. Take care. Take care. Goodbye mana dalla paman. We say mostly that goodbye dalla paman ya khuda hafiz warta wele shu. It doesn't mean in reality that's mana ne lagi laka dalla paman magar it is used instead of dalla paman that we use in Pashto. They say goodbye. Goodbye, goodbye. کله چې تاسو goodbye تاسو مرته goodbye وای. See you soon معنا د ژر د لیدو پهلا یعنی ژر به دې وګورم. د ژر لیدو پهلا. See you soon ژر به دې وګورم یا د ژر لیدو پهلا. See you tomorrow سبا دې ګورم یا سبا د لیدو پهلا. Good midnight. Good midnight معنا ده نیمه شپه د پخیر. چا سره نیمه شپه مخکې you can say good midnight. که تاسو ویل کېږي چې good midnight you can also reply by good midnight. که تاسو good midnight ویل کېږي تاسو هم ورته good midnight وایي. Take care معنا احتیاط کوه. څه معنا؟ احتیاط کوه. So these are the five sentences. Memorize them and write them 5 or 6 times to be learned. Thank you very much. That was our today's lesson. If there is any question, any suggestion, just leave it in our comment box or message in the WhatsApp group, VCC group. So we will discuss there. Thank you.